ماشومان ولې له لوبو کولو ډاریږي؟ ټول ماشومان له لوبو کولو سره مینه لري، خو د حیرانتیا خبره دا ده چې دوی له لوبو کولو څخه ولې ویریږي. دوی د پارکونو او داسې ځایونه چې هلته د لوبو وسایل موجود وي نه وردرومي. د نویو کارونو نوښتونه په ځان کې نه لري او نه یې هم بدن حرکت کوي. په دې اړه ډاکټران د ماشومانو والدینو ته سپارښتنه کوي چې په ماشومانو کې د لوبو د نه کولو مینه شاید یوه اروايي ستونزه وي او د عمر په تېرېدو دا ستونزه په دوی کې نوره هم زیاته شي. ځینې ماشومان د لوبو کولو له هغو وسایلو څخه چې ډېر پیچلي یا سخت وي زیات ویریږي. ځینې وخت حتی د کمپیوټري لوبو له کولو څخه هم ډډه کوي. په دې وخت کې مور او پلار د ماشومانو سره زیاته مرسته کولی شي ترڅو دوی وپوهوي چې څنګه یې لوبو کولو ته لیواله کړي او د دوی مرسته وکړي ترڅو دغه ستونزه یې په پوره ډول حل شي. له لوبو کولو سره د ماشومانو د نه علاقې ستونزه باید جدي ونیول شي، خو بعضې وخت په ماشومانو کې دا ډول ستونزه د پلار او یا نورو کسانو په لیدو سره رامنځته کیږي. ځینې ماشومان ډېر ژر د مور او پلار او یا هم د ښوونکي د تاثیر لاندې راځي. څېړنې ښیي چې له لوبو سره د ماشومانو د نه علاقې او یا له پلار او همزولو څخه ډار رواني ستونزه ده. په دې وخت کې والدینو ته نه دی پکار چې په جبر سره ماشومان لوبو کولو ته اړ کړي. په دې وخت کې باید دوی له ډاکټرانو سره مشوره وکړي ترڅو په راتلونکي کې ماشومان د زیاتو رواني ستونزو باندې اخته نشي او په تدریجي ډول له دوی ناروغۍ څخه خلاصون ومومي.